زیارت کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. موږ اوس له زیارته څه جوړ کړی؟ موږ کاروبار ځین جوړ کړی. ښه غټه ګنبده پر ودروه، ښه خلک دیوبند والا وایي موږ څه شي وایي موږ دیوبندیان. نو تا دلته دا پیټۍ د پیسو دپاره شتېږي. زه دیوبندي یم، عقیده مې د دیوبند، نو تا د قبر سره د پیټۍ د شته پارېږي. د کراچۍ سمندر باندې چې زیارت دی عبدالله شاه غازي رحمت الله تعالی علیه. عبدالله شاه غازي یو ولی تېر سوی دی، یو نیک صالح سړی تېر سوی دی. په والله بالله چې ورشي دونه تجریانې پرتې دي، سړی چې وایي حبیب بینک ته ورننوځم پر دا هر کونج دغه لکه دا ټیبل دونه دغې درولي. هلکه تا اوس کاروبار دی، د بیلانو د جمع کېدلو ځای دی، د خزانې د ټولولو ځای دی، که دلته به خلک راځي د الله د ولی زیارت به کوي. موږ له دغه زیارتو کاروبار جوړ کړي. موږ اوس مسلمان ته دا ځای نه معلومیږي چې زه دا زیارت ته ورځم، هلته زه له دې کومک غواړم، مدد ځینې غواړم، طواف ورباندې کوم. دا یو دلته یو متخصص ډاکټر ناست دی، ما به ګوري، بیا به زه د خپل مریضۍ علاج ورباندې کوم. دنیا خو دارالاسباب ده، وایي چاته به ورځې ګوري به دي، بیا به دوا درکوي. بیا دا بېشکه چې دا قرآن کې شفا ده. ته ووایه دا قرآن پر ځان باندې ووایه دا قرآن شفا ده. لیکن په دې ځای ته ما پوه کړه چې ته اوس زیاده او زیارت دی که دا د خزانې وزارت دی. سړی خو چې د ستاسې زیارتونه خو دا رقم دي، سړی چې د خزانې وزارت روان وي په هره زینه باندې شور پورته کېږي، دوې تجرۍ ولاړې دي چې داسې نه وي چې شکرانې خور د دغه پیسې بلې خواته، د نظر پیسې بلې خواته ولاړې شي. که دلته په دې تجرۍ سترګې نه ولګېدې پر بلې بیا ولګېږي، که هغه خطا سوه بله باندې بیا ولګېږي، که هغه خطا سو پر بله باندې بیا ولګېږي. بیا خپله د کفر او د شرک عقیده درښیي چې پر دې زیارت باندې طواف کوه، هېڅ پروا نه لري. ته خو د خدای لپاره طواف کوې، بیا د دې خاورې خوره، بیا پر دې به دلته مرادونه راوړه. مولانا بجلیګر رحمت الله تعالی علیه وایي زموږ په زمانه کې، زموږ په وخت کې د خلکو دا عقیده وه چې کومه ښځه اولاد نه لري، د بابا صاحب رحمت الله تعالی علیه د پیر بابا زیارت ته دې ولاړ شي. د چا زیارت؟ د پیر بابا زیارت. که څه اولاد نه لري چیرې دې ولاړ شي؟ د پیر بابا زیارت ته. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د کفر او د شرک وساتي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره شرک مه کوئ. وان قطعتم، کوم خلک د ټوټه کوي شرک مه کوئ. حدیث شریف دی. او حرقتم، کوم په اور کې خلک اچي، په اور مسوځئ، شرک مه کوئ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره ته وایي موږ څونه د خپل جهالت جوړې عقیدې له قرآن او له حدیث سره ټکر عقیدې، د خپل مذهب سره ټکر عقیدې، د ټول جمهور علماو سره ټکر عقیدې، د ټولو صحابه کرامو د عقیدې سره ټکر عقیده. زما څه عقیده ده؟ زه خلکو ته څه ښیم؟ چا هېڅ یو څوک نه راولاړېږي د خلکو ته وایي چې و مسلمانانو دا د شرک عقیده پرېږدي، و مسلمانانو دا کفر مه کوئ، و مسلمانانو دا د زیارت دا طریقه نه ده. لوی ولی دی، عاشق ولی دی، نو تا دا ولی باندې د 14 چته بنګله چته پاره جوړه کړې ولا دا خو نو ولی دی د نورو خلکو باید چې فرق و مسلمانه دا فرق به ما او تا بیانو که به د الله رسول راشي. اځه سمه ده د نورو د دې ولی د نورو خلکو سره فرق په مزار کې د مزار د لږ پراخه جوړ د خلکو ته خو عقیده دا وشه چې دا نه د عبادت ځای دی. یعنی په دې کې د علماو اختلاف دی چې د قرآن ورته ویلی سي که نه سي ویلی، پر قبر باندې قرآن ویلی سي که نه سي ویلی. علما پر دې اختلاف کوي د قرآن هلته وړلی سي که نه سي وړلی. زموږ عقیده دغه ده بلکل هلته ته قرآن تلاوت وکړه. د انصارو صحابه کرامو عادت دا و چې مړ بسو پر سر باندې به سورت بقرې اول آیاتونه ویل کېدل د قبر پر سر باندې، د پښو خواته به د انصارو صحابه کرامو طریقه دا وه چې پښو ته به د سورت بقرې اخري آیاتونه ویل کېدل. لږ خو ته د خپل ایمان او عقیده د خلکو ته خو د عقیده وښیه. ته ورته ولاړې 10 ملایان ورته ولاړې خلک قبر یو ګز رالوړ کړي، څوک دا نشي ورته جرأت نشي کولی چې ورته چې وروره دا قبر به یې ولوېږي د مځکې څخه لوړ. هغه خوارکیان جذباتیان یې قریب یې مړ سوی ورور دغه خاورې پر قبر باندې راوړي، ملایان ورته ولاړې یو ګز قبر رالوړي. او دا شرعي مسله ده، ته ورته وایي چې یو ولوېږي در دا یوې لوېږي به دا قبر نور نه لوړی. څوک دا جرأت نشي کولی چې ورته ووایي. دا جرأت څوک نشي کولی چې ورته وایي چې وروره د اوله ورځ د مړي پر کور باندې ډوډۍ خوړل دا غیر شرعي کار، یعنی دا میلمستیا کول، اما صدقه دې اوسې پروا نه لري، میلمستیا کول د اوله ورځ د مړي په کور باندې غیر شرعي کار. دویمه ورځ هم دغه رقم، درېیمه ورځ میلمستیاوې نشي کېدلی.
عام خیرات دی وکړي پروا نه لري زموږ کتابونه راخستي 2 ورځې دي مسلسل خیرات ورپسې وکړي ولیکن څوک یې نسي بیانولی دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشرکو بالله شیئا د الله سره شرک مه کوئ هېڅ شی د الله سره مه شریکوئ وان قطعتم که څه هم تاسې داسې ټوټه ټوټه پرې کېږئ خو شرک د الله جل جلاله سره مه کوئ دا یو او حرقتم او صلبتم د الله رسول صلی الله علیه وسلم که څه هم تاسې خلق په اور کې اچي خو شرک به د الله جل جلاله سره کوي واحد ولا شریک ذات څوک دی الله جل جلاله د ټولو کارو پر کوونکی څوک دی الله جل جلاله بخښونکی څوک دی الله جل جلاله رحم کوونکی څوک دی الله جل جلاله رزق ورکوونکی څوک دی الله جل جلاله مدد کوونکی څوک دی الله جل جلاله په هر حالت کې لیدونکی څوک دی الله جل جلاله خلکو د خپل پیر په باره کې دا ګمان زما پیر صاحب په ما باندې خبرېږي څنګه کې دا څنګه مسلمان یې ته اوس بیا نو چې ورسره کښېنه بله خبره پر کرامته خبره ولاړه کرامتا در باندې خبرېږي ما کوه مسلمانه دا عقیده لږ برابره الله د اولیاء کرامو سره ولې خدایان جوړوي ولې د خدای صفت د ولیانو ته ولې ثابتوي خو شرک بولي ده ته پر دې باندې څه دلیل وایې دا زما او ستا عقیده خو به موږ د الله د رسول د صحابه کرامو څخه زده کوو د تابعینو څخه به زده کوو د ائمه مجتهدینو څخه به زده کوو د هغو دغه ایمان او عقیده دی دا ستا ده داسې پر رشکیو تړلی ایمان دی د هغو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پام کوئ که تاسې د خلق د درختو په تنو باندې وتړي د وژلو دپاره د مړه کېدلو دپاره مو خلق پر یوه درخته باندې وتړي او صلبتم د دې تورو معنا دا ده هغه د خورما جګې جګې درخت دي چې پر دې درخت دې څوک وتړي مو وژني دي لکه به شرک به نه کوي د شرک څخه به ځان ساتي